او دریمه او اخیری خبره چې را روان نسل لپاره مونږ سوچ وکړو د ځان دپاره ګټه نه ده پکار. مونږ به څونه روټۍ اخورو، مونږ به څونه کپړې واغوندو، مونږ به څونه ځای کې پاتې شو. زما دپاره خو یو کټ بس ډېر دی، زما دپاره خو یو څو جوړې جامې ډېرې دي، زه خو یو روټۍ دوه به خورم. نو دا دونه پیسې مونږ څه دپاره ګټو؟ پکار دا ده چې دا مونږ دې دپاره وګټو چې را روان نسل د مزدورو نه بچ کړو، چې را روان نسل د مسافرو نه بچ کړو، چې را روان نسل د نورو وطنونو آبادولو نه بچ کو، بلکې خپل وطن په آباد کو. نو دا دنیا دې دپاره ګټل پکار دی چې زمونږ دا دنیا هم ښه شي او آخرت مو ښه شي. ځکه خو رحمان بابا ویلی دی چې ښه ده دا دنیا چې توښه وي د عقبا. او بل ځای کې وایي هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم، د دلبرو صدقې لره یې غواړم. نو دا پیسه دې دپاره ګټل پکار دی چې د خدای پاک په مخلوق باندې ولګولی شي او د هغې خدمت وشي.